وای کوم خپل خوراک او د خوراک انتظام د خوراک تدابیر د خوراک اسباب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق جوړ کړو نو دا زموږ دین دی کوم دا وګړو چې دا خوراک مونږ کوو او په دې نیت باندې وکړو چې دا مونږ ته الله فرمایي دی دا الله حکم دی دا الله امر دی نو دا دین دی او د خوراک چې څومره اسباب دي څومره انتظامات دي دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مطابق شي اول نمبر الله جل شانو فرمایي تاسو خوراک چې کوئ نو حلال کوئ تاسو چې څومره رزق وي څومره خوړل وي دا به حلال وي دا به حرام نه وي په حلال باندې مونږ الله جل شانه مکلف کړی یو تاسو ته د کوم ذریعہ آمدن نه خوراک راغلی وي دا به د حلال لارې نه وي د حرام نه به نه وي الله پاک فرمایي تاسو د پاره ستاسو خوراک هغه ما حلال ګرځول دي خوړل دوه قسمه دي یو حلال دي یو حرام دي حلال روا جائز او حرام د حرام او لارې د حرام اسباب دا ممنوع اول دي خوړل نه موږ په امتحان کې واچول شو خوراک خو کو کدا خوړل ولا حکم چې کوم الله جل شانه مونږ تکړه دی د دې ترتیب او د دې تدبیر او د دې اسباب مونږ د حلال او د ذریعہ نه وکړو نو دې ته عبادت ویل شي دې ته دین ویل شي او که په حرام باندې وي نو دې ته بی دیني ویل شي دارنګ زما دوستانو د خوړلو سره الله پاک فرمایي کولو واشربو تاسو سکل کوئ د خوړلو سره د سکل دا هم الله جل شانه زموږ طبیعت ګرځولې ده کچرته مونږه نو اخرو نو وسکو د خوراک او د سکاک نه بغیر داسې مونږ پاتې شو ان قریب دادا چې زموږ د ژوند خاتمه وشي وی بدن کې یو په ختم شولې لاړل په حق ورسېدل وی مایده ودرېدله بند شوله لاړو د ژوند خاتمه وشوله نو خوړل وسکل دا خو زموږ هغه بنیادي ضرورتونه دي د دینه بغیر خو زموږ چاره نشته لیکن خوراک سره د اسکل زموږ حلال دي او که حرام دي دین علاوه الله پاک فرمایي فانکحوا تاسو نکاح کوئ نکاح الله جل شانه زموږ د زندګۍ یو اهم جز ګرځولی او زموږ دا نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دا په حلال طریقې دا او که په حرام طریقې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره طریقې زموږ په نکاح کې موجود دي او څومره خود ساخته دي دا خود الله جل شانه حکم الله پاک فرمایي سیرو ګرځېږي په دې مقدس مکه باندې ګرځېدل زموږ په دې نیت کوو چې دا د الله حکم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دی او کنه که زمونږ خوړل زمونږ سکل زمونږ نکاح زمونږ ګرځېدل دا په دې نیت وي چې دا د الله حکم دی او طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم وي د دې ته دین ویل شي الله پاک فرمایي استادو ښکار کوئ ښکار عام دی
د ځنګلي ځناور وي، د هوایي ځناور وي، د دریاب د میان وي. دا د الله جل شانو حکم موږ وکړو او د نبی علیه السلام د طریقې مطابق زمونږ احکار وي. دا زمونږ دین. زما دوستانو د دین علاوه څومره معاشرات او څومره اخلاق، څومره کردار، څومره تعلقات زمون کاغه څومره ژوند دی مونږ دی، انفرادي ژوند دی که اجتماعي ژوند دی، عمومي ژوند دی، خصوصي زندگی دا خصوصي ژوند دی. په هر وخت کې مونږ د الله جل شانه حکمونو ته متوجه یو. کاغذ زما ذاتی ژوند دی، زما ذات، زما نفس پورې تعلق لري، کاغذ زما کور پورې تعلق لري، زما دکان او کاروبار پورې بازار پورې تعلق لري، زما ولایت او زما وطن او زما ملک او پورا عالم پورې تعلق لري. آیا د الله جل شانه د حکمونو مطابق دی؟ الله جل شانه مونږ تاسو ته والدین راکړي دي. د والدین سره زمونږه زندگی، حسن سلوک، وضاحت، داغوی خدمت، داغوی فرمانبرداری، داغوی راضی کول، داغوی خوشحاله کول. آیا په دې نیت باندې دي چې دا د الله جل شانه حکم دی او د نبی علیه السلام د طریقو مطابق دی وکړي؟ د بیبیانو سره زموږ تعلقات هغه شان دي کوم چې د نبی علیه السلام سنت دی. د اولاد سره، د ګاونډیانو سره، د معامله دارو سره. نو که چېرته داسې وي لکه څرنګه چې الله جل شانه غواړي او د الله حکم دی او د نبی علیه السلام طریقه وي، نو دې ته دین ویلی شي، دې ته کامیابي ویلی شي. نو ما عرض دا کولو چې زمونږ ستاسو د دنیا او آخرت کامیابي الله جل شانه په خپل دین کې یخي ده او دین د الله جل شانه تمام حکمونو او د نبی علیه السلام طریقو ته ویلی شي. زمونږ ستاسو تعلقات، زمونږ تاسو اړیکې، زمونږ تاسو گفتار، زمونږ تاسو نیتونه، زمونږ تاسو حرکتونه، هر شي ته کتل، هر شی اوریدل، هر مجلس، هر نشست، هر برخاست، لیل و نهار، شپه و ورځ. الله جل شانه ابتداءً د دې خبرو د پوهولو دپاره چې کوم محنت جاری کړی دی هغه سلسله د انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات. دا به انبیاء کرام د آدم علیه السلام نه نیولي تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیاء راغلي دي د هغو ژوند زمونږ ستاسو دپاره نمونه ده. که هغه د آدم علیه السلام ده، که هغه د نوح علیه السلام ده، که هغه د ابراهیم علیه السلام ده، موسی علیه السلام ده، عیسی علیه السلام. څومره انبیاء چې دي د انبیاءو زندگی دا یو روایت ده. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. د ټولو نه ډېر امتحانات چې راغلي دي بیا په انبیاءو باندې راغلي دي او بیا د هغې نه بعد څوک چې د انبیاءو سره څومره مشابهت و مماثلت لري همغه شان ته په هغو باندې امتحان. مونږ خو داسې وایو چې درجه، نشست، خاتمه، جنت الفردوس دا خو د مونږ د انبیاءو سره وي. لیکن زما ژوند، زما د ظاهر، زما باطن، زما حالات دا د انبیاءو سره مقایسه وي او که نه وي دې ته سوچ نه کړو. دا په غلط فهمۍ کې د ټولو نه سخت امتحانات په چا باندې راغلي دي؟ د
په انبیاو باندې سیدنا آدم علیه السلام زندگی مخ ته آدم علیه السلام پیدایش سره امتحاناتو سره مخامخ شو پیدایش سره تربورو ته پیدا شو یو ځلې پنجاب کې پنډۍ کې هلته موږ درس کولو مدرسه کې نو یو ملګري پوښتنه وکړه و چې دا پنجابیان خو ډېر ښه خلک دي نه جنګ نه جګړه داسې تنګې کوڅې و تنګې لارې او داسې واغسې نو ما ورته عرض وکړو مې تربور نه لري څه شی نه لري تربور نه لري تربور مونږ ولې نه لرو خو تربور پیژنو نه تربور ته د تربور په نظر ګورو نه کم چې زمونږ ورور دی هغه مونږ تربور ګڼلی کم چې زمونږ تربور دی هغه مونږ دوست ګڼلی نو آدم علیه السلام پیدایش سره سره په طرفګانۍ واوښت الله پاک حکم وکړو اسجدوا لآدم اے پرښتو ټول آدم ته سر په سجود شئ سجده ورته وکړئ مفسرینو لیکلي دي چې دا سجده نه وه لکه موږ چې الله ته چې کوم دی په سجده باندې پریوځو سر په سجده باندې کیدو په ځمکه باندې په دغه خپلو اعضاو د سجدې باندې جلالین لیکلي دي چې سجود انحناء ورته جھکاو شئ مایل شئ تعظیم اختیار کړئ د ټولو فرشتو دغه سجده وکړه الا ابلیس په دغه ملائکو فرشتو کې ابلیس ملعون هم موجود وو د ټولو سجده وکړه دوه نه کړه ابا واستكبر وكان من الكافرين انکار وکړو ځان یې لوی وګڼلو تکبر اختیار کړو والله پاک فرمایي نو ځکه چې دا ظالم بدبخته و نو د دې نه بعد دلایل شروع الله پاک فرمایي ابلیس زما حکم دی ولې ونه منم حکم خو ما کړی دی چې سجود حکم دی ولې ترک کړلو نافرمانی دی ولې وکړله مخالفت دی ولې وکړو بېدیني دی ولې اختیار کړله نو په ځای د دې چې عذر وکړي معذرت وکړي خپل ګناه ته ګناه ووایي نو دا ځلي بدبخته څه وایي خلقتني من نار وخلقته من طين زما عنصر د دې عنصر نه اوچت دی چاته فرمایي خپل خالق مالک ته خپل رب ته الله ته فرمایي ودا خو دې د خټې نه پیدا کړو زمونږ په مخ کې زمونږ په مخ کې د خټو نه دی الله پیدا کړو او زه خو دې کومه زمانه کې د اور نه پیدا کړی یم زما هغه اور هغه عنصر چې شغلي دي سوځول کوي ورتول کوي ایرې کول کوي ختمول کوي دا خو د خټې نه تم په لغته وا تم ته نه پسخه جوړاوه او تم ته نه کچړې جوړاوه زم ته نه کچړې جوړاوه دا زما عنصر اوچت آدم علیه السلام د دې وخت نه په طرفګانۍ شروع شو الله پاک ته فرمایل چې زما نه فرمانی دی وکړه زما حکم دی مات کړ زه به دې مخواښ شم قیامت پورې به ژوندی وي او زه ځان ته دې دا شان ته متکبرین ملګري پیدا کوه کله کله زما دوستان مونږ ته چې کوم دی کله کله څه شي یو نورانی جالونه دي او یو ظلمانی جالونه دي شیطان ابلیس دا دواړه جالونه ور سره دي کله کله مونږ ته چې کوم دی په دې سپینه جامه کې راشي اوهو څومره کلونه وشول د ما دعوت تبلیغ سره تعلق دی دې کې شک نشته چې لوی اوچت میشن دی هغه سن کې ما چې روزه لګولې وه هغه سن کې چې دی ما کال لګولی و هغه سن کې ما اجتماع ته لاړم پلانی بزرګ پلانی مشر موږ ته په دې بل طرف نه شی شي راتاو شي صحیح ده منم دومره وخت شو ولیکن زه
زه هماغه شی یم زما په ایمان کې زما په یقین کې زما په اعمالو کې زما په اخلاقو کې څومره انقلاب راغلی څومره فرق راغلی څومره د هدایت ذریعہ جوړه شوې کله کله بیا داسې درته راشي که نه څه درته وایي د بل طرف نه وسوسه اچوي که نه ګوره پلانی ستا په وجه ولګېدلو پلاني څلور میاشتې ستا په وجه کال ته ستا په وجه ولګېدلو تا ورته ترغیب ورکړو تا یې نصرت وکړو تا یې چې کوم دی خیال وساتلو د بل طرف نه لیکن دې ته زه نه ګورم چې زما د غصې د وجې نه بېځایه غصې د وجې نه زما د بد اخلاقۍ د وجې نه زما د کم عملۍ د وجې نه زما صحیح د قیام رکوع سجده صحیح مسواک نه کولو د وجې نه زما د تهجد نه کولو د وجې نه او زما د باطني غلطیو د وجې نه د حب دنیا د وجې نه د حب جاه د وجې نه ما ته د کتلو د وجې نه څومره خلک د دعوت و تبلیغ نه کټ شوه هغه ما ته نه دي معلوم زه د هدایت ذریعه ډېر جوړ شوی یم که زه د دلالت ذریعه ډېر جوړ شوی یم دا خو چې زه منبر ته راسم او داسې نرمې نرمې و پستې پستې و د درم نه ډکې خبرې اصلي زړه په تا کې یقینا هم دا درد شته حقیقت کې هم څه شی شته دا درد شته زما دوستانو نو عرض مې دا کولو چې آدم علیه السلام سره نو شیطان ووی چې ښه د ده د وجې نه زما دنیا و آخرت زما ټوله زندگی دا تباہ و برباد شو زما د اولاد تباہ و برباد شو دا بس دا دم به مسرنه خور زینه ګوري الله پاک انعام فرمایل آدم علیه السلام او بی بی حوا فرمای یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة آدم زینه نوځي تو استا بی بی د دې جنت په دې بلاخانو کې چمنونو کې نعمتونو کې ګلونو کې مزو کې ګرځېږي را ګرځېږي خوري اسکي لیکن آدم زما د حکم زما د امر خیال ساتئ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين آدم ټول هر څه تاسو ته فري دي هر څه تاسو ته آزاد دي لیکن دی ونې ته به نه نږدې کېږي پابندي ده روژه ده منع ده بس تربور وي په آدم باندې خواري کوله په هغه باندې تاثیر نه کولو ولې خوانه ورته راغلو انۍ دې طرف نه راغلو انۍ ته وایي الله دلک علی شجرة الخلد تمره ښایسته مزې دي نعمتونه دي خو دې نه ونوځئ لالچ یې ورته ورکړو د دې نه ونوځئ زه به یې ونه درته وښیم شجرة الخلد چې همیشه به په دې جنت کې اوسېږئ انسان خو لالچي دی طبعي طور حریص دی نو بس کله چې هغه ونې ته نزدېکت وشولو الله پاک فرمایل آدم تا ته ما ویلي نه و چې زما خبره به منې د تربور خبره تربور خو معمولي خبره ده دشمن عدو مبینا داسې ښکاره برمره دشمن د دشمن خبرې ولې منې موږ په سکول کې وو ایو نعت ایو چاوي په هغه الفاظ پکې داسې راتلل وی په دشمن مکړه اعتبار غوټي وهي په شان د ما په دشمن مکړه اعتبار غوټي وهي په شان نتیجه سره وته د الله د حکمونو د الله د حکم خلاف ورزي چې رااله نتیجه دار وته آدم جدا شو آدم جدا شو حوا جدا شوله حوا لاړله په جده پرې وتله آدم لاړو سرهند ته سرندیب هندوستان ته لاړو الله تعالی دې بار بار موږ ته د خپل بیت
زیارت نصیب کی دا وقت ہے اشهر الحج دی بیا ایام الحج دی ذی الحجہ دا نور مخکې ذی الحجہ دا د حج ولا میاشت ده په دې وخت کې د جدي انټرنیشنل ایرپورټ بین المللي هوایي ډګر او هوایي میدان د جدي دا جازونه د عالم نه چې راځي کوزيږي د مچانو په شان ته پیپړي او چې کله سړی په خپل په جده باندې کوزيږي د دې وخت کې دا منظره مې را یادول پکار دی چې د جنت نه زمونږ نیا په دې ځای باندې راکوزه شوې وه جده جد نیکه ته ویلی شي او جده نیا ته ویلی شي نو دې ته چې کوم دی چې جده وایي دغې خاریې ته نو دلته زمونږ نیا تشریف راوړی دی آدم علیه السلام داړو سره هند ته جدائی راغلا جدائی د توزی جدائی راغلا زوجین خزه خاون سره جدا شو آدم و حوا سره جدا شو جنت نه جدا شو د الله جل شانه د نعمت نه جدا شو غمم بغم غم د پاسا ډبل غم نه راغلا سکون غم نه راغلا او ابتدا کې خدا شعور روایت کې راځي چې آدم علیه السلام سر خپره ښکته کړه د جنت نه نو په دنیا کې ولګېدله او دې غمونو پریشانۍ د وجې نه د آدم علیه السلام قد ورکوټه کېدلو 60 ذراعا شپېتو ګزو ته راورسي دا ګز ده او دومره ښکته راغلو خو بیا الله پاک فکر ته وکتل وی زما بنده دی وشوله تنه اجتهادي خطایي وشوله الله پاک فرمایي چې بیا مې ورته کلمات القا کړل هغه اسباب مې ورته مهیا کړل چې کوم اسباب هغه د مغفرت اسباب د بخشش اسباب کلمات مې ورته القا کړل وقالا دواړه شروع شول د الله د خوا نه القا وشوله د دې علم او د دې ذکر او د دې ویل توفیق مې ورته وکړلو څه وایي دواړه عرض کوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ازمون ربا ازمون خالقا تا پیدا کړیو ازمون مالکا که په جنت کیو هم ستا په ملکیت کیو ستا بندگانو او که په دنیا کیو هم ستا په قبضه قدرت کیو ازمون مالکا ازمون رازقا که په داخل دی جنت کیو هم تار ذکر کولو او که دنیا ته دی راوسو هم ته زمون ربنا ازمون رب ظلمنا انفسنا مونږ ظلم وکړو مونږ زیاته وکړو په خپل ځان وان لم تغفر لنا وستانه مغفرت غواړو ستانه بخنه غواړو تیرېدل غواړو درگذر غواړو بخشش غواړو ته مونږ ته بخشش وکړه وان لم تغفر لنا که ته مونږ ته مغفرت ونه کړې ته مونږ ته بخشش ونه کړې وترحمنا او ته په مونږ باندې رحم ونه کړې مهربانه نشي خپل غصه او خپل غضب دی په خپل مهرباني بدل نکي لنكونن من الخاسرين لنكونن لام تاکید قانون ساخره خام ما خاب مون د تاوانیانو نشو د ناکامو نه بشو د زیانکارو نه بشو زمون خو بهر څه ختم شي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب طرف طبيعت وجوش ولا تضروش ولا جڑاش ولا گریهاش ولا گڑگڑاش ولا د شرط درد د سترګو اوښ کې دل او دماغ همتن الله ته متوجه شو چې کیږي رب استانه کیږي ته مو زدي حالات نه وباسي آدم علیہ السلام ته الله پاک فرمایل آدم حج آدم لارشا
زما د کور قصد وکا. او څه معنا حج څه معنا لغوي معنا د قصد کول. آدم اوس چې دنیا ته کوی شي مقصد زما کور وګرځوا زما کور طرف ته روان شي. آدم علیه السلام را روان دی بیت الله په طرف باندې. فرشتي مخې ته ورته راغلي. فرشتي ورته وایي آدم چېرته روان یې؟ وی حج بیت الله ته روان یم. ها اوس یو روایت کې 1000 کاله یو روایت کې 2000 کاله ده. وی کوم کور طرف ته د حج په نیت چې ته روان یې مونږ پرښتو 1000 کاله وړاندې د الله د دې کور حج کړی دی. الله د دې کور طواف مونږ کړی دی. ته نوې خبره نه ده. د دې نه مخکې د دې کور حاضري مونږ کړی. آدم ته اوس وایې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دا تلبیه دا زری ستانه په زرهاو کلونه وړاندې مونږ کړی ده. آدم علیه السلام آدم علیه السلام را روان او نیا بی بی حوام را روان. جبل رحمت عرفات کې الله پاک معرفت حاصلې. د شریف کی راځي نبی علیہ السلام فرمای الحج عرفه. حج دې د څه دې عرفه ده. څه دې د عرفه ده. عرفه عین را فا تعریف معرفت عرفان معنی څه ده پیژندګری. دلته د بابا او د نیا سره خپل میانس کې معرفت راغلی دی. الله پاک سره یې ځای نو څومره مزل چې وکړو څومره وختونه تیر شو چې الله طرف ته متوجه شو. الله خو هغه ذات ده هغه الرحمن الرحیم ذات ده داسې مهربانه ذات ده. د انسانانو بندگانو زړونو ته ګوري خپل بندگانو زړونو ته ګوري چې هغه طرف ته مایل شي متوجه شي را روان شي. اتیته هر ولتن او په منډه ورته راځي خو چې غفلت ترکي او د الله ذکر د الله یاد یقینا د شنه اختیار دی. زما دوستانو سلسله د انسانیت او سلسله د نبوت د سیدنا آدم علیه السلام شروع شوه. آدم علیه السلام اولاد سلسله شروع شوه دغه وخت مطابق او د نبوت سلسله شروع شوه. الله جل شانه خپل حکم خپل نبی ته ارشاد فرمایي او نبی خپل امتیان ته او هر نبی چې راغلو د هر نبی قدر مشترک د پیغام هغه یو شی چې لا اله الا الله لا اله الا الله او لا اله الا الله. زبار بار اکثر د عرض کو سوره فاتحه ختم شي د قران اولنې سورت مونږ عرض دا کو چې خلاصه د سورت دوه شیان شول لا اله الا الله محمد رسول الله توحید او رسالت. نو هر نبی چې را براتلو نو څه وی یا قومي قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قوم دا کلمه وای چې لا اله الا الله تفلحوا کامیاب بشي فلاح ته ورسي. فلاح تشي کامیابی دا چې داغه نه بعد بیا ناکامی نه وي او فلاح دمر عظیم شان کامیابی دا چې د دنیا پیاله وړه ده د دنیا په پیاله کې نه راځي او هغه ته آخرت پیاله پکاره ده آخرت ظرف ته پکاره ده کامله کامیابی هغه دا ده چې دنیا کې هم وي دنیا سره سره هغه همیشه کامیابی چې په آخرت. یا قومي قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله. اله څه ته ویل شي؟ اله دې ته ویل شي چې په هر حالت کې اله هر هغه چاته ویل شي چې په هر حالت کې توجه هغه طرف. آدم علیه السلام
او مرجان بی بی حوا حالت تر باندې راو جنت نه فرار شول جنت نه ملک بدل شول جلا وطن شو روتل توجه کم طرف تا الہ ربنا ظلمنا انفسنا حالت راو ابراہیم علیہ السلام اور ته پریوتو حالت راغلو چاته متوجه شو الله د هجرت حالت راغلو چاته متوجه شو الله د بچی د ذبح کولو حالت راغلو چاته متوجه شو الله ګرمي راشي یخنی راشي غم راشي خوشحالی راشي بیماری راشي امتحان راشي تنگی راشي کم حال راشي کم طرف ته چې د چا توجه او نفوس چې دا مې څه شه ده الہ ده اصلي الہ الله ده خو زمونږه الہ څوک ده زمونږ خو چې څنګه حالت راشي فورا توجه کم طرف ته چرته جیب طرف ته لوټ طرف ته مال طرف ته ظاهري اسبابو طرف ډېر خلک کله کله دا شی وایي وشي تاسو دایمه خبره کوئ تبلیغیانو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله په دې خوار سره پوهېږي په الفاظو باندې خو کیدای شي څه ناسب قدرت ولرو لیکن د الهیت د الوهیت چې کم مقصد ده هغه حاصل چې حالت راغله او زما فورا توجه چا طرف ته د الله طرف ته مطلوب مقصود تاسو لا اله الا الله او د وخت نبی اتباع د الله حکم د الله حکم او د نبی اطاعت دې ته څه ویل شي موږ ورته دین وایو الله ورته دین ویلی دي نو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نه بعد نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام عیسی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسی علیہ السلام جل القدر پیغمبر دا اللہ جل شانہ تیر شوه ده موسی علیہ السلام دا اللہ حکم رسولو خپل قوم تا دا اللہ جل شانہ ورکڑی معلومات ای مخاطبینو تا بیانولو یو کس راو وی یا رسول یا موسی من اعلم الناس دی وقت کی د ټولنا لوی عالم څوک دی په مخ د ځمکه باندې موسی علیہ السلام چې سوچ وکړو چې د وخت نبی خو زه یم او الله پاک چې ډېر علم ورکوي ډېر علم چې ورکوي الله پاک چاته ورکوي د وخت پیغمبر ته ورکوي نو موسی علیہ السلام عرض وکړو چې انا وی زه چې کوم د څه شیم لوی عالم دی وخت کې زه یم لکه چې نبی یم الله پاک فرمایل موسی دا څه دی وی سوچ وکړه په دې خبر باندې دی لګ انا دی ولي وی تا ته داسې پکار وو چې الله ورسوله الله اعلم تا ته داسې پکار چې د تمام علوم خاوند و مالک صرف څوک دی یو الله تا ته پکار داوا چې علم دې ماته منسوب کړی وی علم دې ماته راځي کړی وی ته خو زما په مقابله کې متعلم یې بار علم زتا ته در کوم تی مخکې پیش کړي ته خو پیغمبر یې ته خو رسول یې ته خو قاصد یې ته خو زما پیغام نقل کوونکی د موسی تا ته اوس دا خپله شاګردي پکار ده د
دنیا کې هم داسې خلک شته که تا دا قیاس کړی وي چې دنیا کې زه پیغمبر یم تا په علم کې نشته په علم غیب باندې خو زه پوهېږم نو ستا په علم کې نشته دنیا کې اوس هم داسې خلک شته که ستا سره د شریعت علم دی هغه سره به د کائنات علم تا سره به علم تشریعي وي هغه سره به علم تک زه لاړ شه ته لږ شاګردي شروع کړه سفر شروع کړه نقل و حرکت طلب د علم بغیر د دینه نه کېږي چې بستر او سامان واخلي او ووځي بستر او اسباب اعراض ذریات ملګري جماعت دا برابر نه کي ونوځي کله وطن پرې نه دی هجرت اختیار نه کی ترک وطن اختیار نه کی طالب علمي شروع نه کی متعلم نشي دا څه وو یقین راځي خبره موسی عليه السلام فرمایا یا الله چرته لاړ شو ویلار شو مجمع البحرین تلاش مجمع البحرین تلاش پوچیږي ځان سره د پتوشدان کی یو مې واخلا ام پتوشدان کی واچوا او ځا کم ځای کې چې دا مې را ژوندې شو حرکت شروع کړو په دغه ځای کې بچی د ستاچ د مطلب حاصل شي موسی علیہ السلام روان دی ځان سره بل خادم ځوان یوشع علیہ السلام هم روان کړی سامان بیگ او تشنان وسره راغسته زی روان یو ځای ته ورسېدل ستړي شو او سفر اختیار کو په دې ځای کې په آرام شو سترګې ورغلې دې وخت کې د موسی علیہ السلام سترګې پټې دي مې راووتل او حرکت شروع کړو په دریاب کې ورننه وتل دریاب ورته سورنګ جوړ شو او به عارفان الله ورته بند کړی په اوبو کې د سورنګ په شان ته چې دننه وته عیسی علیہ السلام وای چې زه خو موسی علیہ السلام چې راویښ شي بیا ورته خبره وکړه موسی علیہ السلام چې سترګې راوغړولې د دواړو نه خبره یې رسول او روان شو هغه پوښتنه ونه کړله او د تر یاد نشو دواړه روان شو دا ورځ مدلو شو شپې مو شو سبا د ناشتي وخت نو موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ستړم شو وګم شو موسی علیہ السلام د خپل مرګري ته وای آتنا غدانا ناشته راوړه او مونږ خو دا مزل چې وکړلو مونږ ته په دې مزل کې مشقت حاصل شو دا طبي خبرم دا کله کله داسې کېدلی شي طبي خبرم داسې ده ته منزل مقصود طرف ته ځي په یوه لاره باندې روان وي یا لکه په دې لار روان وي خو دا خپې مې نه ځي لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا موسی علیہ السلام فرمایي چې مونږ خو په دې سفر کې سخت ستړي شو یکدم د ځوان خادم دماغ ته الله پاک خبر رواچوله وی چې هو موسی علیہ السلام پرون چې کوم ځای کې مونږ ټکانه وکړله په هغه ځای کې خامایي رب اوچت شولو او دریاب کې ننوتلو او ته چې خام خو دغه زمونږ ځای بیا را واپس شو بیا راغله چې ګوري چې هغه ځای ته راغله د دریاب په غاړه باندې په ساحل باندې یو کس په څادر کې پروت دی او پټ پروت دی څادر یې ځان نه تاو کړی دی کپړو کې پټ دی نو چې وایي کتل وي دا به هم دا سړی وي السلام علیکم څادر کې بند ورته وایي وعلیکم السلام څوک وی موسی نو هغه په پټ څادر کې ورته وو موسی بني اسرائیل د بني اسرائیل موسی امرانه شو کیناسو خبرې وشوې اترې وشوې څنګه راغلی موسی موسی علیہ السلام ورته کی هل اتبعک الا ان تعلمني مما علمت رشدا دا خو راغلی ما صاحب
چې ستا سره ستا په درس کې داخله والم ستا په دې سیاره روانه مدرسه کې ته شي کوم مام داخل کې او تی موسی زما شرایط سخت دي ته ما سره وخت نشي تېرولی او وی زه راغلی یم بس څومره سخت شرطونه وي زه به منم زه به وخت څه کوم تېروم موسی علیه السلام باقاعده شاګرد شو د خضر علیه السلام سره روان دي دریاب په غاړه باندې کشتۍ تېرېږي کشتۍ راغله یو روایت کې راځي کشتیبان ورته وایي یاره وی ډېر نیکان خلک راته ښکارېږي ډېر نیکان خلک کله کله موږ ته خلک وایي چې قاریانو صاحبانو یا مولیانو صاحبانو یا امیرانو صاحبانو تبلیغیانو صاحبانو وایي ډېر نیک خلک کښېنې زموږ په دې موټر کې چې برکتي شي راځئ دا سعادت ستا په مونږ باندې کړو مونږ یې ووایو چې د الله نصرت راغلو مدد راغلو حضرت علیہ السلام استاد مخکې دی موسی علیہ السلام شاګرد ورپسې دی یوسف علیہ السلام چڼې ورپسې دی درې واړه روان دي وی راځئ د کشتۍ کې کښېنئ کشتۍ کې سواره شو کښېنول لجا چې کله خو د دریاب خد د میان ته ورسېدلو استاد خضر علیه السلام سره تیار تبر ورسره موجود و او روی د تبر دا څوکه چې کوم دی د یوې تختې ور لاندې کړله کړس تختې راوویستل لاندې طرف ته دریاب طرف نه چې کوم دی راوویستل غیر اختیاري طور موسی علیه السلام وایي استاد جي څه دې وکړه استاد صاحب څه دې وکړه غرق دې کړل اوس به اوبه چې دې تشی شي لاندې نه به اوبه چې دی راشي هغه یکدم استاد پروا هم نشته تختې الټه کړله او بیا چې کوم دی په ما مې باندې ټسه ټسه بېرته بله تختې راوویستل موسی علیه السلام شاګرد ته وایي موسی تا ته ما نه وویلي انک لن تستطيع معي صبرا ته زما سره د دې قابل نه چې زما سره شاګرد شه سفر وکړي موسی علیه السلام سوچ وکړو وی استاد جی استاد صاحبہ ډېر معذرت سره پوه نه شو بیا به نه کېږي دا ځل مې معاف کړه دا خو اول ځل وکړ بیا به نه کوم وګورې ځان وي بیا سوچ کوه مخکې لاړو کشتۍ نه کوز شو مخکې چې لاړلو ګوري میدان دی ماشومان لوبې کوي ګرځېږي را ګرځېږي یو ماشوم یې راونیولو ماشوم یې مړ کړ یا یې سر ته نه غوڅ کړو یا یې سر ته نه روغ وویستو بیا موسی علیه السلام جذباتي شو غیر اختیاري طور یوسف دا څه کوي نا ماشوم ناحق له قتل دی وکړو دا مور پلان لري دا دې څه وکړو موسی ګوره تا ته ما ویلي وو چې سم شه ګورې خپل حد کې اوسئ یا شرطونه مه ماتوه موسی علیه السلام بیا ووایي چې تا خو د هغې نه عجیبه کار وکړو دا خو کبر ځل مې دا کار وکړو اوس مې چې دی څه کوي شړي اوس مې د ځان نه څه کوي جدا کوي بس ویو خو ځه یو چانس بل راکړه یو چانس پس اخرنی چانس راکړه دا دریم شرط هم که دا ځل مې وکړل نو بس بیا به زه تا نه بلکل دغه نه غواړم بل چانس به نه غواړم وی ښه ځه مخکې روان شو مخکې ځي او دواړه سره وږي شول درې واړه او ضرورت خوراک ته شولو د خوراک څه اسباب هم خاص نشته دا کلي وله ته ورغلل او دې کلي وله ته وویل چې یاره موږ مېلمانه یو مسافر یو تاسو خو د دې ځای موږ ته د خوراک څښاک انتظام وکړي څه ډوډۍ خو راوړئ خلکو ویل چې
فابوا ان یضیفوهما خلکو انکار وکړو چې موږ تاسو هوټل خونه دې زموږ کور چې هوټل دې چې تاسو ته موږ دې څه کوو دا موږ څه خیرات کړی دی چې تاسو ته موږ څه کوو ډوډۍ درکو دې چې کوم دې نه راغلي خپل کار کوو مخکې چې لاړل چې ګوري یو لوی دیوال دی یو لوی دیوال دی او دیوال ته متوجه شو دیوال یرید ان ينقض دیوال دا طبیعت ده چې اوس دا دیوال څه شي راوغورځي نو استاد وی خضر علیہ السلام شاگرد موسی علیہ السلام یاره وی دا دیوال نه غول پکار دی نو دیوال یې نه فاقامه نه دې کړو څنګه نه کړو یا خرقه للعادت په تور د معجزه لاسي وردا شکلو نیغه و زور او توکل نیغه او یادا وای موسی علیہ السلام ته چواسا چپلې دی واسا بوټان دی واسا خټي کوي او ما چې چمان نه کوي چې دا دیوال چې څه کوجو نو موسی علیہ السلام اخو دوړ سره وګیمو یاره بیا عجیب سړی ته موږ ته ډوډۍ مړه کړه ته مفت کې دیوالونه سمه دیوالونه ورته جوړه وګوره موسی تا ته ما ویلي وکړه بس نور موسی علیہ السلام سلام خپل خبره او بل دغه نو بس هذا فراق بیني و بین بس موسی زما استا بس نن د دین آباد بس جدائی راغله وراشا اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر کشته می چې ردی کړل نوې کشته تختې مې پکې الټا کړلې اخوته بادشاہ ولاړو نوې کشته ټول ضبط کولی نوې کشته یو ځلې کراچۍ کې بل د ټون نه بنارس طرف ته روان یکدم دی وړې مسجد کې یکدم هنګامه شو موږ یا الله خیر څه چلو شو چې قتل نو آلته وی دا مسجد نشي جلسه د پروګرام د څه د زبردستۍ سره دا دغه نشي نو ټول خلک ضرور نو کله دا په خبر کې به دا پولیسو دا موټر به نیول وو دغه کول به رضاکارانه تور به چې د څه کول استعمالول سنو مرتخلي پښتو کې نو دا شانتا بادشاہ کشته نیولې نوې کشته نیولې نو دوی چې دا غریب سړی دی زمونږ سره احسان وکړو چې دا کشته ضبط نشي اوس هم دلته کله دا ترافیک راوځي دا منډې تړي چې دا مسکینان شروع کړي دوی مخکې بادشاہ کشته نیولې د زمونږ سره احسان وکړو د احسان بدله احسان دی او د دې کشته مې چې تخته مې پکې الټې کړلې کشته مې ورته بچ او الک چې وو الک د ډېرو نیکانو خلکو او بچیو خو لیکن چون کې داسې وو چې بختي په نصیب کې وه که دا غړ شوی وی د دې د وجې نه هسې نه چې دا پلاره مور و پلار چې کوم دی هغوی په بدبختۍ کې مبتلا شوي د لوی بدبختۍ نه مې خلاص کړم د والدینو سره مې احسان وکړ او دارنګه پاتې شو دا دیوال دا د دوه یتیمانو په دې ښار کې او ماشومان وه د دې د لاندې خزانه وه د دوی سره مې دا ښېګړه وکړه دیوال مې سیده کړلو وی زه نور ته خپل کار کوه زه به خپل کار زما دوستانو عرض مې دا و دې واقعیت کې ډېر زیات سبقونه دي ډېر زیات حکمتونه دي یو مفسر حکمت لیکلی دی وی یو حکمت پکې دا و چې کله د دریاب د طرف نه د خضر علیه السلام په وساطت سره دا کشتۍ سورۍ شوله ظاهره متبادره خو دا وه چې اوسوبه دننه راننوځي او اوبه په دې کشتۍ کې کشتۍ ډوبه شي د دې وخت کې وی الله پاک ندا وفرمایا چې موسی دې وخت کې پریشانه شولې د کشتۍ په منځ کې هغه وخت یې شولو
چې مور دې په تابوت کې په صندوق کې واچولي او دریاب ته خپل ورګزار کړلې دریاب ته او وخت کې چا وساتلې پای وخت کې ما وساتلې نه او وخت کې خو تا نه په دې پوهېدلې معصوم وي بچی وي چې هغې وخت کې ما وساتلې زه په دې قادر نه یم چې دې وخت کې دې وسات او بیا استاد خضر علیه السلام چې هغه یو ماشوم مړ کړو تا هغه وخت هم یادېږي فوکزه موسی چې قبطي ته د یوسف په دې سینه باندې ورکړو 3 سال ته دې وګرځول چې تا قتل کړی واده نه شو او بیا موسی تا خو خضر علیه السلام خو یو دیوال صرف سیده کړلو او چې خپل مدین ته لاړلې او د شعیب علیه السلام نورګانې دې ولیدلې چې مالونه خپل چې د څه کوي مالونه د خلکو نه خواته کوي او راغللې او دا غټې غټې بوکې او بوشکې دې راایستلې دي او اخر دې ورته ډکولو چې او وخت کې تا د چا مزدوري در کړې وه ته خو ما ته متوجه شي ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر نو بهرحال عرض مې دا کولو چې د موسی علیه السلام دا واقعه په اکثرو صورتونو اکثرو پارو کې راغلی نو موسی علیه السلام صرف یو ځلې د خپل د عقل مطابق دومره ووایي چې انا زه چې د څه شی یم لوی عالم زما د خیال مطابق چې زه به وم الله پاک په شاګردۍ باندې چې د څه کړلو او بیا هلته د دریاب په غاړه یو مرغه راغلو او د خپله چونچه غاړه د ماخوکې په دې اوبو کې ورښکته کړله او بیا یې راویستله حضرت علیه السلام ورته فرمایي موسی دا وګوره که نه زما او ستا علم د الله د علم په مقابله کې د دین هم کم دی لکه په دغې لوی دریاب و سمندر کې چې دغې مرغۍ دا خپله ماخوکه ورښکته کړله دې پورې څومره اوبه ورسېدلې او نور دریاب ته تاثیر به پرېوتو زما او ستا علم د الله د علم په مقابله کې دومره عرض می دا کولو دوستان الله جل شانو سلسله د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ و تسلیمات دا زمونږ د تاسو د تربیت لپاره د هغوی تذکیر د هغوی واقعات د هغوی قصص دا زمونږ دپاره د دې دپاره پیدا کړي چې د دې نه مونږ عبرت حاصل کړو موسی علیه السلام نه بعد عیسی علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف فرما الله پاک فرمائی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ژوند ټوله نمونه ده د نبی علیه السلام زندگی موږ راوړو نبی علیه السلام په داسې زمانه کې موږ وایو چې نن سبا خو دې کې څه شک نشته چې قرب قیامت ته فتنې را روانې دي داسې روانې دي نبی علیه السلام مخکې پیشنګویي کړې ده لکه د تسبو دا سر چې خلاص کړي او یو بل وایي یو پسې بله دا فتنې به په دې اخره زمانه کې دقه شانته یو بل پسې روانې دعا کوئ چې الله ته مونږ په فتنو کې مبتلا نه کړي فتنو نه مونږ ته نجات نصیب کړي دې کې خو شک نشته خو لیکن زما او ستا نسبت د دې وخت د مؤمن د مسلمان د امتی او د نبی علیه السلام د زمانې د امتی دومره ده یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي توبه لمن رآني مرة ای مبارک دی بیا هغه چا لره چې چا د ایمان په حالت کې زه ولیدلم یو ځل دی مبارک وي
وطوبى لمن لم يراني وآمن بي 7 مرار. هغه ته دی چې چا ځلېدلی نه یم په ما باندې ایمان راوړی وي هغه ته دی وزل مبارک وي. وزل هغه ته چې د شی مبارک. زما دوستانو عرض مې دا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو لپاره بهترینه نمونه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې زمانه د جهالت کې راغلو داسې پیدایش یې وشولو چې دا وخت سمپل او نمونه نه وه او بیا چې راغلو په کوم خاندان کې راغلو ډېر شریف خاندان کې د وخت مشرف خاندان و قریشو کې الله پاک پیدایش فرمایلو لیکن راتلو سره پلار نه غټېدو سره مور نه ورو ورو تره ته نه ځه ظاهري الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فأغنی. الله پاک خپلو ته خطاب فرمایي یتیم وي زه مې در څنګه مې ستا رهبري و هدایت وکړلو نه مکتب و نه پوهنتون و څنګه تربیت و هدایت رهنمایي مې ستا وکړله او څرنګه مې ظاهري سبب نقشې نه وي ووجدک عائلا فأغنی. ستا د قسمه پرسي سره مې ستا د غنا او ستا د کار روانولو انتظام څنګه وفرمایل. بیبي وا بچانی و قوم وا قبیله موجود زمونږ یو بیبي دوه زیات نه زیات وا دا 3 و 4 خو ډېرې کم وي. شاه زنادر د نبي علیه السلام یو وخت کې څومره بیبیان دي جمله عالم اقوام سره تعلقات. اسوانة الوفود په مدینه منوره ریاض الجنت کې اوس هم اغستنه د دې نشاندهي کوي چې وفود وفدونه به راتلل نبی علیه السلام په دې ځای کې ورسره ملاقات کوو. زما دوستانو په خوړلو کې په څکلو کې په اغوستلو کې په ګرځېدلو کې په مسافرت کې په تعلقاتو کې په ګټلو کې په اخلاقو کې په معاملاتو کې په زراعت کې په صناعت کې په معاشرت کې داخلي خارجي خپلو سره خپلوانو سره کونډو سره یتیمانو سره مسکینانو سره حاکمانو سره محکومانو سره ټول ژوند ټوله زندگی کستا د ووټ باره کې ده کستا د نوټ په باره کې ده ستا د سوچ په باره کې ده یهودو سره نصاراو سره مشرکانو سره مومنانو سره گاونډیانو سره ټول دنیا سره کم قسم اړیکې دي تعلقات دا ټول لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره د الله پاک حکمونه د نبی علیه السلام د طریقو مطابق زندگی دي ته دین ویلی شي دي کې زموږ د دنیا هم کامیابي ده او په آخرت کې هم کامیابي. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي وردیت لکم الاسلام دینا. عرفات میدان باندې پلکاو صحابه کرام موجود او آخرانه آیت نازل شو. اللہ پاک فرمائی نن رزما دین کامل کو دین اسلام در منتخب کرلو ومن یبتغی غیر اسلامی دین فلن یقبل من. اسلام نے علاوہ بل دین کا چا طلب کو تلاش کو اختیار کو ہر قسمت نہ قبول نشي. عرفات میدان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرانه حج آخرانه خطبہ او پلکاو صحابہ کرام و مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ پاک فرمائی قل انی رسول اللہ علیکم جميعا. بلکہ کہ فرمائی وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے پیغمبر زه ټول انسانیت د پاره لګل شوم او الله پاک ما بارک فرمائی چې تما کافتن د ټول د پاره مې پورا لګلې مشرق مغرب شمال جنوب جزائر بحر بر
انس جن او تر قیامت پوری چې څومره زمانہ ده د ټولو دپاره ته ما پیغمبر لیکلی او دې وخت کې صحابه کرامو ته فرمایي اے صحابو اللهم ته فرمایلو یا ایها الرسول بلغ پیغمبر تبلیغ کوا زما پیغام ورسوا الا هل بلغتو ما دا پیغام ورسولو کم پیغام چې ما ته د خپل رب طرف نه راکړی شوی هل بلغتو ما تاسو ته ورسولو څه وایي تاسو او بلا یا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ده الله پیغمبر تا دې رسول حق ادا کړ رسول الله صلی الله فرمایي اللهم فاشهد الله تم گواشا باوجود د علمنا ور باندې گواشا رسول الله صلی الله فرمایي اوس خو ذمہواری اوس پر محنت د نبوت وو اوس محنت د ختم نبوت شروع شو نبوت لوی عظیم منقبت عظیم نعمت ته لیکن زما دوستانو ختم نبوت داغه نه لوی نعمت ختم نبوت په سلسله کې او د دې په سیله او په صدقه کې الله جل شانو د انبیاو محنت امت ته وسپارلو د انبیاو ذمہواری کوم سره چې د وخت معمولی وزیر په ځای باندې سرپرست وزیر شي سرپرست والی شي معاون شي نگران شي څه شي کیفیت بدل شي که بدل نشي کم امت تا کم امتی تا چې د ختم نبوت په سلسله کې د ختم نبوت او خدا الله پاک ورته ورکی محنت ورته ورکی دا څومره لوی نعمت ده نو حاضرین په میدان کې مخاطبین چې سو صحابه کرام او ته فرمای بخاری شریف کې یو حدیث ده لیبلغ منکم الشاهد الغائب اے حاضرینو غیبینو ته دا دین ورسوي صحابه کرام پلکاو نن چې په حجاز مقدس کې ارض الحرمین کې مخصوص تعداد سره د هغو زیارتونه نور دنیا ته نه ډکه ده مشرق مغرب شمال جنوب افغانستان پورې راورسېدل افغانستان کې شهید الشمشیره شهدای صالحین پیښور سنان ابن سلمہ اصحاب بابا او دا روجه کې چله پاک نو ازبکستان ته ویولیو نو ترمیز نه بخارا نه تاشکند الخلافه واپس سمرقند ته راغلو نو هلته یو طالب علم په معهد کې سبق وی اما سلام یې واچولو عربي کې خبرې کولې او بیا ما ورته وی چې دلته په مشهور د محدثینو او مشهور اشخاصو زیارتونه دي او دلته شته دي ابو لیث سمرقندی ابو منصور ماتوریدی امام دارمی لوی محدثین دلته تیر شوي دي خو یو زیارت پکې د شاه زندم ده ما شاه زنده یاو شاه زنده ما دا زیارتونو ته لاړو وګرځېدلو نو هغه د صحابي قبر و حسام بن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی الذي جاء به الاسلام الى ازبکستان دا هغه صحابي دی چې اسلام ازبکستان خاورې ته د وساطت سره راغلی دی د دنیا کې چې چرته ګرځېږي د صحابو زیارتونه به درته څه کېږي میلاویږي د بعضو سامو نن هغه میراث کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پرېښی دی سلسله وار ما او تا ته راوځي اوس دا محنت مشرق مغرب شمال جنوب ته رسول اوس تر قیامت پورې رسول دا د چا ذمہواری ده امت په دې باندې پویول چې اے امتی اے د الله بندا اے انسان پیریا زما استا کامیابی دا د الله جل شانه په تمام حکمونو کې ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې ده د غیر طریقې پر خدل د غیر د صفات او واقعات او یقین په ځل کې راوستل دا تر دا به څوک دا محنت کوي دا به څوک دا خوري کوي لیکن
ازلی تربور دشمن آخو آغا د عالم بالانا تشکیل کرے غم ذریعہ روڑی ام بچی روڑی ام تشکیلو نکئی لیکن دا آدم مشن دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن دا تمام انبیاء مشن چی روزانہ من دعا کو کله چې مؤمن په منځ کې ودرېږي او دعا کوي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم چې کله ایاک نعبد و ایاک نستعین وای اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته هدایت دې چې لار نو الله پاک فرمایي ولعبد ما سأل بنده چې څه غواړي ورته ورکوم نو موږ دعا کې سوال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم ربا دمنعم عليهم پلار مروان الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دمنعم عليهم سلور دا سلور طبقات خلق لاري دي د انبياء صديقين د شهداء او صالحين نکاح زما استاد دا مشن ده ما تعالی پاک دنیا د دې لپاره پیدا کړی چې خپل هم د الله بندگی اختیار کو نور هم د الله پاک بندگی ته تیار د خپل ځان هم فکر وکړو د ټول امت فکر وکړو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان عزیز کعزیز المرجل همیشه فکر مند همیشه غمزن غم پسې بل غم او دا سینه مبارکه به تاسو کوټ کې دره لکه کټوي چو زما د سامو دا د تبلیغ په نامه باندې چې کوم مهنت ده کوم خاري ده په تمام عالم کې الله پاک موږ تاسو دا ترتیب او دا طریقه دا ترتیب دغه احساس ذمہداري دغه مړ ضمیر را ژوندی کول چې زما استاد ذمہواري د اوس ته نه تاجر یو نه دهقان یو نه مزاري یو نه صرف د بالبت خاوندان یو نه صرف د بیبیانو د پالنو ولا یو زما استاد ذمہواري هغه چې کوم د نبی رسول الله سلام هغه متروکه وراثت ده هغه دا چې ټول عالم د نن نه نیولې تر قیامت پورې چې څومره انسانان دي ټول د جهنم نه بچ شي او د جنت ولا جوړ شي کوم ځای نه چې راغلي واپس هغه ځای ته لاړ شي د دې لپاره ان شاء الله خوري کوم کړئ د دې لپاره د ځان ضرورت ده د مال ضرورت ده د ژوند د دماغ لګولو ضرورت ده همیشه دا فکر دې موږ چې زه ټول انسانانو پیریان موږ د جهنم نه بچو د جنت ولا جوړ شو نو ان شاء الله د دې لپاره په وختونو فارغ کو پر ترتیب دی زندگی جوړ کو خارج ته سفر وکړو ان شاء الله ټول به خارج ته دنیا ته سفر کوو کنه ان شاء الله او د دې منبر نه چې څومره تقاضي پیش کیږي او په هر تقاضا ول لبیک وایو الله جل شانه دې د تاسو د مونږ ټول د حاضری او د ارادي په خپل بارگاه کې قبول منظور کړي